د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ مرستیال ولسمشر وایي چې ایران پریکړه کړې چې د اټومي وسلو د جوړولو په ګډون د امریکا شرایط نه مني. د ایران او امریکا ترمنځ مذاکرات بې پایلې پای ته ورسېدل. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډي وینس نن سهار په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې هوکړه ونه شوه او امریکایي پلاوی بیرته ستنېږي. هغه وړاندې وویل په اسلام آباد کې خپل وروستی او ښه وړاندیز ایران ته پرېږدي. د هغه په ټکو موږ یوې هوکړې ته ونه رسېدو. موږ خپلې سرې کرښې روښانه کړي دي. دوی یعنې ایرانیانو زموږ د شرایطو له منلو انکار وکړ. جی ډي وینس د مذاکراتو په بهیر کې نیمګړتیاو ته په اشارې وویل ایران پریکړه کړې چې د اټومي وسلو د جوړولو په ګډون د امریکا شرایط ونه مني. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایي وایي په ځینو موضوعاتو هوکړه شوې وه خو په 2 یا 3 برخو کې هوکړه ونه شوه او ورسره مذاکرات بې پایلې پای ته ورسېدل. د بقایي په ټکو په مذاکراتو کې ځینې نوي موضوعات لکه هرمز تنګي موضوع اضافه شوي او هر یوه یې خپلې ستونزې لري. بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې د دغو مذاکراتو کوربه و له دواړو خواو غوښتي چې 2 اونیز اوربند پلی او رعایت کړي.